اوس راځو فرض معین د رمضان المبارک روزه موږ تاسو مخکې بار بار ویل علماء کرام درته تقاریر کوي اوس خو زمانہ ډیر فیسبوک کې دا فیسبوک کې ډیر بیانونه راځي رمضان المبارک دا د بهار د فصل موسم دی لہذا په هر مسلمان چې هغه عاقل وي بالغ وي پر هغه باندې د رمضان المبارک روزه فرض ده کاغه زنانه وي او کاغه نارینه وي د رمضان المبارک د روزه څخه انکار کول کفر دی که یو چاول ز رمضان نه منم دا کفر دی که چاول ز نه کوم نه نسم کفر ټاپه مپو او د هر ورځ روزه نیول فرض ده بلا عذر روزه نه ایشول یعنی روزدار کېدل نه ک حرام ده عذر نه لري نه بیمار نه مریض نه ټپ تر باندې نه مسافر یو بلادم نه دواله لیکن بیا روزه نه نیس ولی ما ته ډاکټر ولی ستا ګردو کې خوشی ته روزه منیس حدیث کې راځي صحیح حدیث ته چې پورا کال روزه ونیسه رمضان د یوې ورځې د روزه اجر ستاسو نه ملويش پورا کال روزه ونیس دا یو خاص موقع ده نو فلهذا بلا عذر ننیول د روزه دا حرام دی او چې روزه دی ونیوله عذر شرعي دی هم نه درلودل روزه دی ما تکړه ته ګناهکار سوی په ګناه کبیره سره ګناه کبیره پیژنې لکه زنا دا ګناه کبیره ده غلاظ ګناه کبیره ده نو روزه په کسته ما تول چې هیڅ عذر نه هم ګناه کبیره ده نو د دې بیا کفاره لازمه ده کفاره هم بیا د عمر سخته ده دویم په کوشنانو باندې کسه هم المنز او روزه فرض نه وي ډېر کوشنی وي کشران وي لیکن علماء کرام فرمایي چې پاغو باندې هم روزه ونیسا ځکه چې د روزه نیولو عادت جوړ سي ودی او المنز هم ور باندې وک کله کله چې ډېر کشر وي ځکه نبی علیہ السلام فرمایي چې د وکالو سونه هدایت ورته وک بچي ورسل منزو ک بچي او 10 وک بچي دا وک او ک پلس کلنی کې نه کول نو یو کس مرس د مخ سه باس او چې کله هم یو کوشنی چې څومره مقدار کې طاقت درلودل شي د روزه پلار مور ته خو درک ورکړي چې زما په زوی کې سونه انرژي ده نو دغه روزه دی په ونیس یعنی دا هغه صورت کې چې تر لسو کالو کم وي او غیرتمن وي دریم خو د دې اجر او ثواب بیا د پلار مور دی پلار مور دریم شریعت مطهره هر انسان ته اجازت ورکړي ده چې یو انسان شرعي عذر لري د رمضان المبارک روزه دی ننسی د دې پر ځای بیا بل وخت ونیسي لیکن په دې شرط چې دا عذر ولري د دې عذر نو دا مطلب نه دی د دې عذر دا مطلب دی چې ته صرف د ګناه څخه ووتلې پتا باندې د روزه د رمضان د ننی ولو چې شرعي عذر ولري مثلا ته د جهاد په صف کې رواني خو شرعي عذر ده دا چې سخت بیماری کروژه ونی چې ته مړکې دا صورتونه ورسته راځي ځکه زه بیانولو کوشش نکوم چې نه عذر شرعي ولري بیا روزه ماته کې نو د دې بس صرف دومره الا بل دومره بسي چې الله به دې ونه نيسي خو اجر خو دې ولاړ چې ولاړ کم فضیلتونه او کم اجرونه چې په لوی تعداد په لوی پیمانه کې پر رمضان کې درکول کېده هغه په نور میاشتو کې نست لہذا انسان دې کوشش وکړي چې کمرز وي کوشش دی وکړي چې روزه دی ونیسي کسبینجر سپینسر دی وي کوشش دی وکړي چې روزه دی ونیسي حتی الامکان پوری الله توفیق ورکړي انسان څه کوشش کوي څه حرکت کوي الله برکت ورچي نو دا مجبوری چی توای مجبوری دی توای چې انسان وای کما روزه ونی ولا نو زمړ کېږم ماته د مرګ خطر ده دا ته چې عذر وای سلورم اوس عذر شرعي سو اقسام لري دا اقسام څخه اول سفر ده یو سړی چې شرعي سفر لري مثلا د جهاد د پار روان دي یا طلب د علم د پار روان ده یا چې د خپل د کور د نفقې د حاصلولو لپاره روان ده نسی کولای مجبور دی یو سړی خو د خوند څخه چې یو ورځ په دوبۍ کې بل په اسلام آباد کې بل ورځ چې په جرمني کې نو دا بیا د څه خوندونه خداب مزدار نه دی د دې حکم بیان نسته دا باید روزه ونیسي خلک چې مجبوری په خاطر سفر کوي نو دوی کولای شي چې دا روزه وخوري بل ورځ ونیسي مرض په دوه قسمه ده یعنی یو انسان دا وای کما روزه ونی ولا نو زه مړ کېږم یا په ما کې د مرض زیادت راځي بل ډیر زیات سپینجروالی او ډیر زیات سپینسریوالی یو خبره مې هیر اسوا استاد څخه پښتنه کوم مولا ذکریا خو ناس زنانه چې کله
ایام د حیض وي نو لمونځ هم نسی کولای روژه هم نسی نیولای کم یو قضا راوړي کم یو نسی راوړي ها د دې وجه څه ده زنانه چې د حیض په مریضي اخته وي نو دی نه لمونځ کوی سي نه تلاوت کوی سي نه مسجد ته راتلی سي نه روژه نیوی سي خو روژه به راګرځي لمونځ به نه راګرځي د دې وجه څه ده وجه دا ده چې رمضان دا روژه چې د په کال کې څو وار راځي یو وار او لمونځ په ورځ کې څو واره کوي 15 واره او زنانې ته په میاشت کې خامخا د 3 ورځو څخه ونیسه تر 10 ورځو پورې دته چې دغه بیماری ورځي نو دا خانه خراب د 3 ورځو تر 10 ورځو پورې چې تل منځونه ته ضرب ورکه 15 راځي په هر میاشت کې قضایي دا خو د بیخو بنیاد ور باسي کنه نو ځکه الله تعالی اساني وکړه وای بس خیر د منځر ته معاف دي اساني د بار خو رمضان په کال کې یو راځي نو کچېره قضا راوړي نو په د باندې حرج نشته دې ته وای لا یکلف الله نفسا الا وسعها خلق وای زبز ناس ته په قرار په ځای ځلمز نه کوم لا یکلف الله نفسا الا وسعها پتا دې څوک یو ډنګ واخی چې تلمز کوي کنه کوي دغه شانته وجه بیا بل هم لري شبه درین وجه دا د آدم علی السلام او بیبي حوا پښتنه وکړي یا الله پاک د المنز خو په ما فرض دی المنز د هغه ټیمه فرض د المنز وکم کوونه کم الله تعالی ورنه دا درته معاف دي چې دغه بیماری پتاي او چې کله د رمضان روزه فرضیت رالی نو بیا بیبي حوا پښتنه نه وکړه ول بس مې شو دا بم نه کوم الله ول کې دې پښتنه وکړه معاف درته خو په رمضان کې دې پښتنه ونه کړ درته معاف نه دی دا به قضایي راوړي ول دې پښتنه ونه ک ځان دې غټو بلې ځان دې محتاج ونه بلې نو فلهذا حامله زنانه یعنی کوم زنانه چې په نس کې بچي وي صحیح ده بعضې داسې زنانه وي تکړه بیداره چې هغه هیڅ فرق هم نه ورته ورکوي هغه روژه نیولی سي بلکل دې ونیسي او یو اوس د اوسې زمانې دي خریسکه پړیسکه چې د یو شی نه به خدای یو بانه غواړي پخوا زنانه او د اوس زنانه ډېر فرق ده د اوس زنانه او د دې وروسته چې غټېږي هغه هم به ډېر فرق وي پخوا زنانې به غیرتمندې وي تکړه به وي د الله اطاعت ګزارې به وي د الله فرمان بردار د خپل زوج د میړه فرمان بردار به وختي وسار وختي به د پېژنمې په ټیم باندې بدنۍ نیولې او درته دا سوبه به درته برابرولې ګرمولې دا د کور کار کوشنیان به پورته کړه دا ټول د کور تنظیم زنانه کول اوس خو چې دا د ټول کور تنظیم زنانه خرابوي که زوی راپورته سوی پلار ته دې زه وایم پتا کار نه لري بده څه زوی بده څه موږ مکو دا کوم زنانه هم ست په دنیا کې نو فلذا کوم زنانه چې تکړه و بیدار و هغه د روژه ونیسي مشکل نه لري او کوم زنانه چې هغه دا ویل چې کچیر زه روژه ونیسم نو ماته نقصان رسیږي نو زما د نقصان په خاطر زما بچی ته نقصان رسیږي نو بیا د روژه ورته معاف دی بل وخت روژه ونیسي چې کله بچی پیدا شي نو دا هم په اکثر او په غالب ګمان باندې بنا ده بل یو زنانه ده چې هغه کوشنی ته شدی ورکی نو کله روژه ونیسي نو دا شدی د کوشنی څخه بندیش اوس خو اسباب والا ډیر سوس خو مې حساب په هر غلې کې چولاټ سي وچ شیدې بس تخته کوا خلاص په خو زمانه کې خو وچ شیدې چیرې وي خامخا بس د زنانې د مور شیدې وي بس هغه کې طاقت مو اوس ویني ځوانان پاپړې دي ټول چې د کړې نه بیا اډو کې مات پکړې دي بیا د بام ته ورزيدل په خو سپینجری ګوره څومره تکړه دي دا په خو سپینجری د اتیاو د نویو کارو دي د ځوانان د شلو کار دي مقابله نشي ور سره کوي دا زه به ګارانټي درته وایم یو خو وزن وتلی دغه وجه دا چې الله تعالی د مور په شیدو کې قدرتي شی ایښی ده موږ چې بس په ساينس ټیکنالوژي او نه خچ وس نوې ایجادات د شان ګټه نه لري تاسو پښتنه وکي کوم کوښنی چې د خاورو کې بازي کوي هغه ډېر خطرناک کوښنی راځي ډېر کلک کوښنی راځي او کوم کوښنی چې په خاورو کې بازي نه کوي هغه په سمیټي دیوالو په ګرمو نرمو چرمو بسترو کې مختصوي هغه لکه پاپړ دغي ایک بار چبانه سي ختم دا اوس ځوانان خدای دي د قدرت سره مقابله نشي کېدای ګوره قدرت سره مقابله نشي کېدای نو فلهذا الله تعالی چې کوم تاثیرات د مور په شروع کې شي دغه په دنیا په یو شکی نه دی شي د دنیا هر قسم شیدې ورته راوخه او د مور شیدې جدا دي هغه کې الله تعالی خاص تاثیر شي